محمد نور عبدالله ته سخت اخطار ورکړ او سخت سپکاوی هم ورته وکړ. دا چې عطا محمد نور عبدالله ته څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. عطا محمد نور عبدالله ته وایي د څوکۍ لپاره په سفارتونو مه ګرځه. د بلخ پخوانی والي او د جمعیت اسلامي اجرایوي مشر عبدالله ته ویلي دي چې د څوکۍ لپاره د سفارتونو دروازې نورې مه ټکوه. د معلوماتو تر مخه د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور د عبدالله وروستیو ګواښونو ته په اشارې سره ویلي دي چې د قدرت او چوکۍ ترلاسه کولو لپاره سفارتونو ته نور مه ورځه. نوموړي همدا راز ویلي دي چې هیڅوک دې ټاکنو کې د بحران جوړېدو هڅه نه کوي ځکه خلک له دغه وضعیت څخه ستړي شوي دي. هغه زیاتوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دې پرېښودل شي چې خپلې چارې په سم ډول مخته یوسي. عطا محمد نور هغه مهال هم د عبدالله څرګندونو ته غبرګون ښکاره کړی و کله چې عبدالله تر ټاکنو سم وروسته د خپلې بریا اعلان وکړ. د نوموړي تر اعلان وروسته عطا محمد نور په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي و چې په ټاکنو کې ګټونکی ټیم معلوم دی او د اجرایه ریاست خوبونه دي نور خلک نه ویني. هغه همدا راز ویلي و چې ځینې کسان هڅه کوي یو ځل بیا خلک سړکونو ته راوباسي او په حکومت کې چوکۍ ترلاسه کړي خو په وینا یې چې اوس خلک نه راوځي او باید په سړه سینه د ټاکنې پایلې ومني. د یادولو وړ ده چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله نن په کابل کې په رسنیزه ناسته کې وویل چې د رایو بیا شمېرنه په بهیر کې ګډون نه کوي. هغه وایي چې لومړی د رایې باطل اعلان شي ځکه دوی ته پرته له بایومټریک رایې هیڅ د منلو وړ نه دي. همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانۍ بیا وایي چې سبا به د رایو شمېرلو بهیر یو ځل بیا پیل شي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو څخه سره هم شریک کړئ تر څو هم هغوی هم له دې موضوع څخه خبردار شي. مننه.